د خپل د سپینو غرونو ترمنځ یو کلی و چې کله پکې یوازې تیاره نه وه بلکې یو شیطان به پکې ګرځېده. خلک هم ماښام خپل کورونو ته ننوځي او ټول کلي خوشي کوي. خلکو به ویل که ته ووېرېږې نو ټول ماښام شیطان به تا د سپین غر سر ته یوسي او بیا څوک بېرته نه راځي. دا شیطان پخیو جادوګرو د دې طاقت یوازې د انسان په ویره کې دی. کو څوک سپین غر ته لاړ شي او شیطان په سترګو کې وګوري بغیر له یاري نو شیطان به ختم شي. په دې کلي کې ګلمکۍ د خپل نیا سره اوسېده. که زه هم ووېرېږم نو سبا به بل څوک لاړ شي. نه، د شیطان راز د سپین غر په زاړه کور کې دی، خو یاد ساتي چې ستا په زاړه کې ویره وي ته به هیڅ نشي کولی. تا به هم ته شیطان زوری شي. او دغه شان ګلمکۍ د خپل کلي بچکولو او شیطان د ختمولو لپاره سپین غر ته روانه شي. هغه تور ځنګل ته ورسېد. ګلمکۍ مخې ته یو سپی ورسي خو ګلمکۍ خپله ویره ختمه کړه. چې زه مه وېرېږې. په لاره کې ګلمکۍ یو لومړی وویني چې زخمي ده. ګلمکۍ یې مدد وکړي. لومړی ګلمکۍ ته وایي بابا تا ته دروغ بابا تا ته ویلي دروغ ویلي د وي. شیطان حتمه د په شیطان ویره کې خاتمه په ویره کې نه بلکې په جادویي مرچکو کې ده. په جادویي مرچکو کې درای. دا به ماته څنګه ملو شي؟ ته زما مدد وکړو اوس به درته ملو شي. او هلته جادویي مرچکي راوکوچېږي. د ځان سره وسه د شیطان کمزوري ده. ګلمکۍ ځان سره جادویي مرچکي یوسي او سپین غر په لور روانې شي. هغه یو زوړ او کاندل کور ته ورسېد. ګلمکۍ ډېره په ویره کور ته داخله شي.
مسوری شي زسپاویلا کیم یمن ګلمکې د شیطان په سترګو کې ګوري په شیطان باندې هیڅ اثر ونشي. Ko ta zma pa vera ki je, no za bada verat makma. Zasta, nana vere gama. زادسرا نات میگما ګلمکې ډېره وېرېږي او ناڅاپه ورته جادويي مرتکي رایاد شي. هغه مرتکي د شیطان مخې ته ونیسي نه او دغسې شیطان ختم شي. خلک چې شیطان ګیر کړي وي آزاد شي. د ګلمکې بهادرۍ د وجې ښځې د شیطان د شر نه آزاد شي.